اهم خبره کوي سوی والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم می دی په زمانه باندې الله وی انسان په تاوان کې دی. زه به تاسو ته یو فایده ذکر کوم او دا ما ذکر کړی د بار بار د ملګرو ته. ولې الله په زمانه قسم خوري او بیا دا وی انسانان ټول په تاوان کې دي؟ نو جواب دا دی الله وی قسم دې زما په دې زمانه باندې په دې وخت باندې انسانان په تاوان کې دي ځکه چې د دې زمانې او د وخت قدر نه دی کړی. د دې د لاسه انسان په تاوان کې دی چې کومه زمانه ول الله ورکړې ده او کوم وخت ول الله ورکړی دی د هغې نه فایده نه ده اخیستې. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مګر هغه خلک چې هغوی نیک عمله دي او د دې وخت نه فایده اخیستې ده د زمانې نه فایده اخیستې ده نو هغه خلک څه دي؟ هغه د تاوان نه بچ شوي دي. موږ ټول په تاوان کې یو. ان الانسان لفی خسر. انسان په تاوان کې ده. خو ما ورته په کوم دننه رالو که نو موږ ټول په تاوان کې پراته یو الا دا که موږ د خپل وخت د الله په بندګۍ کې استعمال کو او د خپل ژوند د الله دپاره تیر کو او د هغه ځوان په شان ځان کو کوم ځوان چې به د عرش د سوري لاندې ولاړي او حدیث کې راځي وشاب افنا حیاته وشبابه فی طاعة الله. او هغه ځوان چې خپل ځواني او خپل ژوند خاوري کړي د الله په بندګۍ کې دا سړی د دغه تاوان نه بچ دی. کوم تاوان چې رب العالمین په دې صورت کې ذکر کړی دی چې انسانان ټول په تاوان کې دي. ټول انسانان په تاوان کې دي سوای د هغه چا نه چې د وخت نه فایده واخلي. ګوره الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته څه وایي؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. ای پیغمبره کله چې ته د دې دنیوي کارونو نه فارغه شي نو بیا خپل رب له ټیم ورکوه. دا وخت هسې مه ضایع کوه. فانصب ودرېږه والى ربك فارغب. د خپل رب طرف ته بیا توجه وکړه. دا وخت مه ضایع کوه. زما او ستا د سحر نه د شپې پورې زمونږ منډه د دنیا دپاره او په هغې کې چې بیا کم ټیم موږ ته میلاو شي لږ پکې د دنیا نه فارغه شو نو هغه بیا هسې ضایع کړو په فیسبوک کې او په انټرنیټ کې او په ګپ شپ کې او په ټوغو ټقالو کې او په بازارونو کې به ګرځېدو سره. دا نصیحت الله پیغمبر ته کوي. الله پیغمبر ته کوي وی ای پیغمبره چې کله فارغه شي نو څه کوه؟ خپل رب ته ودرېږه. فاذا فرغت فانصب. کله چې فارغه شي نو فارغ وخت دا ګوره یو لوی نعمت دی. نن تا سره وخت شتي سبا به بیا نه وي. زه تاسو ته یو فایده ذکر کوم. د دې وخت اهمیت د یو ناشنا حقیقت سره تړلی شوی دی چې د هغې نه څوک انکار نشي کولی. سره به چې دې څه مطلب شو؟ د وخت اهمیت د یو حقیقت سره تړلی شوی دی چې هغه حقیقت ته مرګ وایي. دا مرګ چې ته رعایت کړي د دې وخت اهمیت به تا ته میلاو شي او د دې وخت اهمیت باندې به ته پوه شي. چېرې د مرګ چې راشي خو وخت ټول لاړ. چې مرګ راغی زمانه موقع ټوله لاړه. هغه فیصله د رب العالمین چې هغه د ټولو په باره کې ده کل نفس ذائقة الموت. هر نفس هر ساولی شی د مرګ سکونکی دی. موت به هم سکوي یو ورځ. د هغه ګوټ نه مخکې د هغه تریخ ګوټ نه مخکې د دې وخت نه فایده واخلئ. بیا به چغې وایي الله څه وایي؟ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتي احدکم الموت. او خرچه وکئ د الله په لار کې مخکې د دې نه چې په تاسو باندې څه راشي؟ مرګ راشي. نو بیا به څه وایي؟ فیقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. یا الله وی که لږ وخت یې ماله نور راکړی وی څه وخته پورې دې زه په دې دنیا کې پرېښودی وی. ولې دې په دنیا کې څه کول غواړي؟ مزدورۍ دپاره وایي که نه د بچو دپاره که نه
هغه پټی تی پاتې شوی دی، جیدات تی پاتې شوی دی، که نه د کمپنۍ د مزدورۍ دپاره، نه نه وی فأصدق وأكن من الصالحین، وی چې زه څه وکړم د الله په لار کې خرچې ورکړم او نیک عمله شم. نن ما سره او تا سره او زمونږ ټولو سره دا موقع شتي چې موږ د الله بندګي وکړو، وخت هم شتي، بدن هم شتي، فارغه وخت هم شتي او ژوند هم شتي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، مشهور حدیث دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما په صحیح بخاري کې دی، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس، دوه نعمتونه داسې دي چې خلک د هغې په باره کې په کوتاهۍ کې پراته دي. دوه نعمتونو کې خلکو ډېره لویه کوتاهي کړې ده. دا زه نه وایم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوه نعمتونو کې خلکو ډېره لویه کوتاهي کړې ده، الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغه وخت. د ډېرو خلکو سره د دې قیمت نشته چې زما بدن روغ دی، او ډېر خلک په دې خبره نه دي پوه چې زه فارغه یم. وګوره د الله بنده روغ بدن دی، فارغه وخت دی، د الله دپاره استعمال که که نه وکړه د الله بندګي، وکړه د سجدې. یو ورځ به ګورې داسې د باندې راشي چې دې سجدې ته به ټیټېدی هم نه شي، دې درسونو کې به کېناستی هم نه شي، نه به تهجد کولی شي، نه به تلاوت کولی شي، نه به د دماغ دغه شیاني، نه به لیکل کولی شي، کمزوری به شي او فارغه وخت به نه میلاویږي، مصروفه به شي په دنیوي منډو کې، په کارونو کې، په یو شي کې بل شي کې، بیا دا وخت نه راځي. ګورې حدیث کې څه راځي؟ دا هم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی، څو پیرې ما تاسو ته بیان کړی هم دی او مشهور حدیث دی، شیخ الباني رحمه الله په صحیح الجامع کې صحیح کړی هم دی، اغتنم خمسا قبل خمس، پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه. حیاتک قبل موتک، دا ژوند خپل د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه، او دا خپل صحت وصحتک قبل سقمک، او دا روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه. وفراغک قبل شغلک، او دا فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه. وشبابک قبل حرمک، او دا ځواني دا د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه. وغناک قبل فقرک، او دا مالداري د څه نه مخکې غنیمت وګڼه؟ د غریبۍ نه مخکې. نو ډېر خوش قسمته انسان دی هغه چې الله وله ژوند ورکړي، اوږد ژوند وله ورکړي، او دی د دې ژوند نه څه واخلي؟ فایده واخلي. که تاسو وایئ چې موږ هسې ژوند تېروو، سا به کته به رکېږي او مرګ به راباندې راشي او خبره به ختمه شي، داسې ژوند خو زناور هم تېروي، زناور هم دا ژوند تېروي، مړه شي خبره ختمه شي، خو زما او ستا خو خبره نه ختمېږي که نه. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله وی تاسو باندې خبره داسې نه ده که نه، بیا به قیامت کې الله ته ودرېږي، مرګ سره خبره نه ختمېږي. که د مرګ سره خبره ختمېده یو ما او تا به ژوند تېر کړی وه، خبره به ختمه شوې، خو داسې خو نه ده که نه.